سلامونه. په دې وروستیو کې ښایي خبر شوي وئ چې په ټولنیزو رسنیو همداشان د واتساپ ګروپونو کې ځینې کسان خبرونه خپروي او وایي چې موږ کولی شو تاسو ته د جرمني ویزا یا قبولي ترلاسه کړو. دوی همداشان څرګندوي چې په جرمني کې وکیلان لري او له دوی سره په کیسونو باندې کار کوي. بیا دوی خلک د ویزې لپاره انټرویو لپاره سفارت ته لیږي او بیا خلکو ته ویزې اخلي او شاوخوا $3000 له خلکو څخه غواړي. خو پام وي چې په دې خلکو باندې باور ونه کړئ. هیڅوک نشي کولی تاسو ته ویزا واخلي. که چیرته دوی تاسو ته د انټرویو وخت هم واخلي، هغلته مو انټرویو نه قبلیږي او بیرته خامخا ردیږي، خو دې خلکو به پیسې درنه وړي وي. نو دغه موضوعاتو ته متوجه اوسئ او په دې خلکو باور مه کوئ. د دې ترڅنګ ځینې نور کسان دي چې د هغو کسانو لپاره چې بشردوستانه ویزې په لټه دي، د هغوی دپاره هم د قبولۍ وعده ورکوي او دوی ته له ناسمو ایمیلونو یا غلطو ایمیلونو څخه ایمیل لیږي. حتی دوی ویب سایټ هم جوړ کړی دی چې په هغې کې د جرمني د جایزیت په استازیتوب معلومات خپروي، خو هغه ویب سایټ هم غلط دی. نو په دغه خلکو باندې هیڅکله باور مه کوئ. د ویب سایټ لینک هم زه دلته خپروم د ویډیو لاندې کومنټونو کې هغه هم موندلی شئ. که چیرته له داسې حالت سره مخ کیږئ، په هر هیواد کې کوئ له پولیسو سره اړیکه ونیسئ او یا هغه ثبوتونه چې لرئ موږ ته یې واستوئ تر څو موږ په هغې باندې مسؤل کسان خبر کړو. ډیره مننه. خوښ او روغ اوسئ.